هغې ته به څه پته وه په خپل مکیز بتلله قدم په قدم زړه خو به زما راغورځېده. ډېره مننه. ستاسو په کلي کې د کار بس سړی دغه یو دی. ما چې ور یاد کړي وایي ای لیونې دغه یو دی. ستاسو په کلي کې د کار بس سړی دغه یو دی. ما په پردي منګې خوله کې خوجونو چغې کړې چې ای لیونیه د هغې خو منګې دغه یو دی. په دې شعرونو باندې به راغواړم زمونږ ډېر خوږ ملګری یونس خان یونس صاحب د عثمان علي عثمان په دې شعرونو باندې یونس خان یونس صاحب ډېره زیاته مننه. چې ستا د نظر تندر پې اشنا راغورځېده، چې ستا د نظر تندر پې اشنا راغورځېده، زما د زړه کنډر به خامخا راغورځېده. ډېره مننه، ډېره مننه. چې ستا د نظر تندر پې اشنا راغورځېده، زما د زړه کنډر به خامخا راغورځېده. که نوی میزایل به په دنیا کې چا ایجاد که، اول به زما په پښتونخوا راغورځېده. ډېره مننه. که نوی میزایل به په دنیا کې چا ایجاد که، اول به زما په پښتونخوا راغورځېده. د غلو ډاکوانو کور و ساس سړی پکې ځای نه شو، دا ځکه ورځ په ورځ به یې باچا راغورځېده. ډېره مننه. د غلو ډاکوانو کور و ساس سړی پکې ځای نه شو، دا ځکه ورځ په ورځ به یې باچا راغورځېده. هغې ته به څه پته وه په خپل مکیز بتلله قدم په قدم زړه خو به زما راغورځېده. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېره مننه. هغې ته به څه پته وه په خپل مکیز بتلله قدم په قدم زړه خو به زما راغورځېده. بېوسه شو ناچاره شو علم غریبانان شو، چې چړک د وباګانو په دنیا راغورځېده. چې ستا بېنوا پرېښوده او ته ترېنه روان شوې، یونس تر پسې پړ مخې په شا راغورځېده. ډېره مننه. یو لنډ بهر کلام دی. وسوسه راکره نشته، څه خطره راکره نشته، رڼا نه لرو صاحبه بس ډیوه راکره نشته.